یو تابعی ډیر عجیبه کیسه ده داغه ربیعی رحمه الله دی وی په مجلس کې ناستې ما ملګرو غیبت راواخیستو زم پکې ناستو ما بس اول چې غیبت شروع شو زه استپاڅېدلم ما ویل چېره مؤمن غیبت شروع شو د مؤمن عزت ته نقصان رسیږي استپاڅېدلم لږ ساعت چې وشو زه بېرته واپس رالم ذهن کې مې دا وه چې دی به د غیبت نه توبه ایستلي وي او بل خبره به شروع کړي بل گپ شپ به شروع کړي چې کېناستو بېرته لږ ساعت خو خبره بدل وه خو بیا خبره بېرته زړه بېرته غیبت شروع شو چې دویم ځل غیبت شروع شو ما هم پکې دوه خبرې وکړې د غیبت خبرې مې وکړې چې کله مجلس ختم شو سر ته ورسېدو شپه چې شوله وده شومه یو سړی راغی تور شکل والا سړی تک تور انسان دی داسې بد شکله انسان ما چرته په دنیا کې نه ولیدلی ډېر بد شکله انسان دی او د هغه سره غوښه ورسره ده ما چې دې غوښې ته وکتل بد بیم تیزي خو چې ورته ومې کتل نو زه پوه شوم چې دا د خنزیر غوښه ده ما ته دا سړی وایي دا غوښه وخوره ما ورته ویلي چې زه خو مؤمن یم زه مسلمان یم په ما باندې خو دا غوښه حرامه ده څنګه یې وخورم ما ته هغه سړی وایي وخوره شابه زه ورته دا خبره کومه چې هغه خو غټ وجود سړی او بد شکله و ما ته ویل خوله دې وازګرې خوله کې لاله په زور دا غوښه راکوله ما ډیر کوشش کاو چې نه وخورم هغه ډیر زور په دې لګاو چې وخوره شابه اخر چې ډیر زور یې ولګاو چې څومره زما د خولې ته دا غوښه رانه ایستله ما له الټۍ رالې ډیر زور د وجې نه چې زه رایق شومه په دغه حال کې وایي د خوب نه رایق شوم چې رایق شومه زما د دې خولې نه دا تابعي په خپله وایي زما د دې خولې نه د خنزیر د غوښو بدبوی را روانه شوه خدا یوازې د دغه ورځې خبره نه وه ما خو دا خوله وینځله او دا خوله مې پاکه کړه خو هغه وایي دېرش ورځې به چې ما کم طعام له ګوتې وروړلې ما به په هر طعام کې د خنزیر د غوښې بوی او د هغې بدبوی معلوموله چې په دې کې دا اثر پکې دا خبره والله دې تابعي خو داسې خبره کړې ده چې دا ګنې د خنزیر غوښه ده خو زما دې په الله قسمی که زما او ستا مخې ته څوک د خنزیر غوښه کېږي او د مؤمن د ښکاره غوښه زما او ستا مخې ته کېږي والله ما او تا به د خنزیر غوښه وخورو خو د مؤمن غوښې له به د ظاهري غوښې له به یې ګوتې ورنه وړو دا یاد وساته مؤمنه ځان ته چې مؤمن وې او په ژبه باندې مؤمن یې او په زړه کې د ایمان نشته د نن نه وروسته د رب العالمین سره دا یو لوز وکړه چې الله داسې خطرناکه ګناه چې د دې ګناه نه خو آینده لپاره که زه مرم هم داسې سوچ وکړه چې د دې ګناه نه خو به ځکه رب العالمین د دې واقعې دا قصه چې کله کوي دا د غیبت خبره چې کله کوي رب العالمین یو ناشنا خبره کوي ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون کتوبه نو باسی یک کامل ظالمات تا خبر مو شلته بیا هم توبه نو باسی